فکر اعداد راځي چې وکړو و فکر جګړې ته. په دې کې شک نشته چې د انسان هره کړنه د هغه له فکر څخه سرچینه اخلي. لومړی پرې ذهن فیصله کوي او بیا د بدن نورو اعضاو ته د اقدام حکم کیږي. نو له همدې امله ویلی شو چې نظامی جګړه هم له فکري جګړې سرچینه اخلي. کله چې فکر جګړې ته آماده شي نو عملاً جګړه پیښیږي. هغه څوک چې په فکري جګړه کې بریالي وي هغوی به په نظامی ډګر کې هم بریالي وي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري مبعوث شو نو د اسلام په ابتدا کې 14 کاله یوازې د یقین پر پخولو خواري وشوه، تر دې چې د مسلمانانو شمیر هم زیات شو او د مشرکینو لخوا د مختلفو تکلیفونو په ګاللو سره یې عقیده هم ښه پخه شوه او هر ډول سختۍ ته آماده شول. بیا الله تعالی د هجرت او وروسته د جهاد اجازه ورکړه، یعنی له مخامخ ټکر څخه وړاندې د خپلو افرادو فکري روزنه لازمي ده. همداراز تر هغه راوروسته په ټولو جنګونو کې مسلمانان له همدې عمله کامیاب شوي چې مورال یې لوړ و، عقیده یې پخه وه او داعیه یې برحقه وه. تاریخ ثابته کړي کفار هیڅ کله پر مسلمانانو باندې په نظامی ډګر کې نه دي کامیاب شوي، ځکه مسلمانان د یو یقین او ثابت عقیدې پر اساس جنگیږي او شهادت یې ستر ارمان وي. خو کفار هیڅ انګیزه، عقیده او مورال نه لري. هغوی له مرګ څخه ډیره بده مني او داسې څه نه لري چې خلک پرې قانع کړي. خو بیا هم کفار همیشه هڅه کوي چې د خپلو درواغجنو تبلیغاتو له لارې د اسلام او مسلمانانو په اړه افکار تخریب کړي. هر پیغمبر پسې به کفارو درواغ او بهتانونه تړل، مسخرې به یې پرې کولې او بد رد به یې ورته ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به هم په مکه کې ابو لهب، ابو جهل، عتبه، ولید، امیه او د مشرکینو نورو سردارانو او په مدینه کې یهودو او منافقینو بد رد ویل. د ساحر، لیونی، درواغجن او په نورو بدو نومونو به یې یاداوه. له همدغو پرله پسې شکستونو وروسته کفارو فیصله وکړه چې په نظامی ډګر کې د مسلمانانو ماتول ناممکن دي. باید د هغوی پر وړاندې فکري جګړې ته نور هم زور ورکړي. فکري جګړه ډېرې برخې لري. کفارو به د مسلمانانو د بېلارې کولو لپاره د مسلمانانو سیمو ته خپلې روزل شوې نجونې رالیږلې. مسلمان ځوانان به یې په نشو او بد اخلاقیو روږدي کول. د اسلامي امت ترمنځ د اختلافاتو خپرولو او د اسلامي نظام پاشلو او تقسیمولو هڅې کولې. د مسلمانانو مخلصو مسؤلینو پسې به یې د بد اخلاقي، غلا او فساد تورونه تړل. د مسلمانانو سیمو ته به یې د مظلومو مهاجرینو او علماو په جامه کې خپل روزل شوي استخباراتي کسان را لیږل چې هغوی به د اسلام تحریف کاوه. د الله تعالی د مهرباني تر صف لاندې به یې خلک له ګناهونو سره عادي کول. خو د جهاد بدی به یې بیانوله. مجاهدین به یې په غلا، زنا، چور او تالان تورنول او د ولا او براء د عقیدې پر خلاف مسلمانان او کفار به یې یو ډول بلل. د کفارو صفتونه به یې کول او د هغوی پر وړاندې د مسلمانانو کرکه له منځه وړله. په اوسنۍ زمانه کې کفارو فکري جګړې ته نور هم وده ورکړه، ځکه چې اوس د تبلیغاتو کار ډیر آسان شو او ټوله نړۍ په یوه کلي بدله شوه. اوس کفار د همدې فکري جګړې تر هدف لاندې دومره پراخ فعالیت کوي چې په مختلفو نومونو یې زموږ اکثریت مسلمانان هم تر خپل اغیز لاندې راوستي. زموږ علما، استادان او سیاستوال هم د دوی پر تبلیغاتو تیر استل شوي او هغوی سره یو ځای هر څه بدرګه کوي. دا ځکه چې اوس کفار د ابو جهل په څیر ښکاره مخالفت نه کوي، بلکې په ګوړه کې زهر را کوي. زموږ دین تاییدوي، اسلام پسې بد رد نه وایي. اوس کفار زموږ اسلام د امن او ورورولي دین ګڼي، خو تر دې نامه لاندې زموږ اساسات تخریبوي. د جهاد او ولا او برا نظریه غواړي ختمه کړي او حق له باطل سره ګډ کړي. د مسلمانانو د غولولو لپاره د ملګرو ملتونو بشر حقوقو، ښځو حقوقو او په نورو نومونو ټولنې جوړې کړي.
خو بیرته همدغه ټولنې د اسلام او مسلمانانو پر خلاف استعمالوي، خو بیا یې زموږ ناخبره مسلمانان هم ورسره تکراروي چې دا خو د نړیوالې ټولنې د فیصلې پر اساس راغلي. همدغه نړیواله ټولنه زموږ مجاهدین، علما او داعیان د ترهګر په نوم نوموي، بیا راځي زموږ خویندې او وروڼه وژني، زندانونه ترې ډکوي. د ښځو د حقوقو په نامه د مسلمانانو لوڼې بېلارې کوي، خو مسلمان ځوانان هم ورسره یو ځای لګیا وي. د بیان د ازادي په نامه زموږ ارزښتونه لوټي، خو موږ یې په پټه خولو سیل کوو. دا ولې؟ د دې هر څه یوازنۍ وجه دا ده چې هغوی په فکري او تبلیغاتي جګړه کې پر موږ بریالي شوي. موږ به هغه وخت کامیاب یو چې د فکري جګړې په اهمیت پوه شو، د خپلو اساساتو دفاع وکړو او دومره کار وکړو چې تعارضي حالت ته وګرځو، او برعکس هغوی د خپلو تبلیغاتو تر اغیز لاندې راولو. اوس هم اسلامي امارت هغه وخت په نظامی ډګر کې سودمن شو کله یې چې په فکري او تبلیغاتي ډګر کې دښمن ته ماته ورکړه. نو اوس د اسلامي نظام د ساتلو لپاره هم هماغه شان فکري او تبلیغاتي مقابلې ته اړتیا ده چې باید له مختلفو لارو دا هدف تعقیب شي.